السلام علیکم ورنو زمونږ نننۍ ویډیو چې د هغه د امازون FBM order picking لپاره کې ده. که چېرته تاسو ته د امازون FBM order راغلی وي او تاسو په دې فکر او سوچ کې وای چې مونږ به دا order څنګه ریډي کوو او څنګه به یې پې کوو، نو خفه کېږئ ما د ویډیو تر پای پورې وګورئ، انشاءالله په هر څه به پوه شئ. اینه مخکې که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل نوي کتلی او غواړئ چې امازون زده کړئ، نو دا زمونږ د یوټیوب چینل نامه ده پښتون کامرس، او دا زمونږ پښتو فری کورس ده، سټیپ بای سټیپ الف نه ونیسه تر یا پورې هر څه تاسو ته مخیل دي. امازون اکاونټ به څنګه جوړوو د ټوله ویډیوګانې کې دي، تاسو یې کتلی شئ. نو خبره ډېره نه اوږدوو، نو اول د امازون FBM order picking به راکړې چې دې دپاره څه څه ضروري دي. اول چې کوم ده تاسو سره باید دا وګوره پولي بیگ دې ته وایي یا پلاستیک بیگ باید دا تاسو سره خامخا وي. دا باید تاسو پروفیشنل اوسئ، لکه کله چې کسټمر ته order ورشي نو کله چې تاسو پیکینګ وګورئ نو تاسو نه بیا order چانس وي. تاسو یې کتلی شئ، دا پولي بیگ ده، دا وړوکی ده، او که تاسو سره order ستر وي نو دا به سایز کې سترې پولي بیگ ده، پلاستیک بیگ دا بیا لږ ستر ده، لګاړ ده. نو اول باید تاسو سره دا وي، او دویم چې کوم ده او تاسو سره باید یو ټیپ وي، دا هم بیا تاسو څخه د ټیپ ولي. او دریم چې کوم ده تاسو سره باید یو دا وګوره د ببل ریپ باید دا تاسو سره وي، دا کې به تاسو order بندوئ، دا پولي دا وایي چې ببلز. نو څلورم چې کوم ده او پرنټینګ لیبل یې دا وګوره، دا لیبل یې دا د کسټمر انفارمیشن ده، دا باید تاسو پرنټ کړي خامخا. تاسو یې کتلی شئ، ما دا ټول پرنټ کړي دي چې کوم orderونه ما ته راغلي دي، نو دا باید تاسو ته پرنټ کړي وي. نو اول راځو، مثال ما سره اوس یو order ده نو هغه order به څنګه ته پې کوې، دا غندې ببل ریپس کې به ته مکمل دا بند کړې، دا وګوره دا مکمل به بند کړې، ټیپ به په ولګوئ، د کوم ټیپ څه ده دا وګوره، دا ټیپ نه به بند کړې، ببل ریپ به په ولګوئ مکمل. دا به بیا ته خپلې د امازون پولي بیگ یا پلاستیک بیگ ته واچوئ، او د کوم لیبل چې دی دا لیبل یې بیا ته دې ته واچوئ. نو دا به زه تاسو ته ښایم کله چې زه پیکینګ وکړم. نو وروڼو تاسو کتلی شئ موږ order پیک کو، بس دغه طریقه یې وه. دلته به تاسو خپل لیبل ولګوئ، د پرنټینګ لیبل دا وګورئ، او دلته به تاسو خپل پروډکټ کېږدئ دننه. بس دغه سمپل طریقه یې ده، ډېره ګرانه طریقه نه ده، بس دې ته وکړئ چې پوه شوي وئ.